سلام او وخت په خیر ګرانو خوږو زده کوونکو ستړي مشئ تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسې به هم راته روغ جوړ او صحتمند اوسیږئ ګرانو خوږو زده کوونکو لکه د تیر په څیر یو ځل بیا زه شازیه سیره ستاسو په درانه چوپړ کې نو له تاسو هم هیله کوم چې خپل کتابونه مو راواخلئ ټولنیز لوستونه د څلورم ټولګي چې په ګډه سره خپل نوی لوست پیل کړو خوږو ماشومانو زموږ تیر لوست کوم لوستو آفرین زموږ تیر لوست په کلي کې د مالدارۍ ګټې وې که چیرې په تیر لوست باندې پوه شوي نه اوسېږئ نو هرومرو زموږ تیره ویډیو وګورئ او که چیرته په تیر لوست کې یا هم په نوي لوست کې پوښتنه یا سوال لرئ نو کولی شئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ تر څو چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو خوږو ماشومانو د نن ورځې زموږ لوست ده څلورم څپرکی ښار پنځلسم لوست ښاري ژوند سمه ده دلته هم یوه پوښتنه تاسو ته ذکر شوې تاسې هم په دقت سره واورئ څه فکر کوئ ښاري ژوند له کلیوالي ژوند سره څه توپیر لري ښاري ژوند له کلیوالي ژوند سره ډیر زیات توپیر یا هم فرق لري په ښاري ژوند کې ډیر نفوس ژوند کوي یا هم ډیر وګړي پکې ژوند کوي او د کار او د اسانتیاو زمینه ډیره زیاته برابره وي په ښاري ژوند کې نفوس ډیر اوسي همدارنګې مدرسې ښوونځي روغتونونه او داسې نورې اسانتیاوې چې دي شتون لري سمه ده نو په ښاري ژوند کې هم دولتي هم غیر دولتي ادارې ډیر زیاتې موجوده وي همدارنګه موږ تاسو کولی شو په ښار کې په اسانه ډول سره خپل تعلیم یا هم زده کړې پای ته ورسو نو کتابونه هم راواخلئ چې په ګډه سره خپل نوی لوست پیل کړو راځئ په لومړي انځور باندې خبرې کوو تاسې هم لومړی انځور وګورئ په دې انځور کې ګڼه ګوڼه ده یو ښکلی ښار ده او ښکلې تعمیرونه دي دا څه شی ده دا هم یو ښاري ژوند ده په دوهم انځور کې هم همداسې ګڼه ګوڼه ده او ښکلی ښار ده ښکلي سړکونه لري نو دې ته موږ ښاري ژوند وایو متن ته ځیر شئ ښارونه د بازارونو سړکونو ښاروالۍ دولتي او غیر دولتي ادارو لرونکي دي په ښارونو کې بازارونه پارکونه د لیدلو ځایونه ښاروالۍ دولتي او غیر دولتي ادارې وي ښار د کلي په پرتله لوی وي نو ځکه په ښار کې ډیر خلک ژوند کوي څرنګه چې په ښار کې د کار او د اسانتیاو زمینه برابره ده له دې امله پکې بیلابیل قومونه او خلک ګډ ژوند کوي نو ښار چې ډیر زیات لوی دی او ډیر وګړي پکې ژوند کوي همدارنګه ګڼه ګوڼه هم شته ده او همدارنګه ډول ډول یا هم مختلف قومونه پکې ژوند کوي په ښارونو کې دولتي ادارې ښوونځي مدرسې پوهنتونونه تولیدي کارخانې هوایي ډګر بانکونه سوداګریز مرکزونه او داسې نور ټولنیز او اقتصادي تاسیسات شته د ښار خلک په دولتي او غیر دولتي ادارو مؤسساتو سوداګري بازارونو د تولید په کارخانو او نورو چارو کې بوخت وي په ښارونو کې خلک د تګ او راتګ لپاره له موټر سایکل همدارنګې بایسکل او داسې نور څخه ګټه اخلي موږ به هغه وخت یو ښه پاک او ښکلی ښار ولرو چې هر وګړی د ښار په پاکوالي کې برخه واخلي فعالیت ته ځیر شئ ښار یې خلک زیاتره پر کومو چارو بوخت وي په دې اړه په خپلو ډلو کې خبرې وکړئ دا هم یو فعالیت ده چې تاسو ته درکړل شوی دی چې ښاري خلک زیاتره پر کومو چارو باندې چې وي بوخت وي تاسو به په دې هکله باندې بحث وکړئ او څو جملې به ولیکئ سمه ده ځواب ورکړئ لاندې پوښتنې دي چې تاسې هرومرو ځوابونه ورکړئ اوله پوښتنه ښار څرنګه ځای ته ویل کیږي دوهمه پوښتنه
په ښارونو کې د دولتي ادارو ترڅنګ نور کوم مرکزونه شته؟ درېیمه پوښتنه، ولې په ښارونو کې ډېر وګړي ژوند کوي؟ کورنۍ دنده. د خپلو کورنیو غړو په مرسته د ښار د خلکو د دندو لیست په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګرانو او خوږو زده کوونکو، دا هم ستاسو کورنۍ دنده، نو هیله کوم کورنۍ دنده مو په خپل وخت سره سرته ورسوئ او تاسو کولی شئ خپله کورنۍ دنده مو موږ ته په لاندیني ایمیل کې راولیږئ. نو زموږ درس همدې ځای ته پای ته رسیږي. له تاسو هیله کوم زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو چې تاسو وکولی شئ نورې ویډیوګانې په اسانه ډول ترلاسه کړئ. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ کې حاضریږم، په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم تاسو ته ښه وخت او ښې چارې.